دا دې ملګرو ته ډالۍ حینامه د نظم عنوان دی مور. کاته مې اخوا دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو وړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و. ای ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما بېګا د شپې 11 نیمې بجې وروره زما مور وفات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکه یوه سجده جانانه. مور وفات شوې ده خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکه یوه سجده جانانه. په ډېرو خلکو کې مې په کټ کې مړه ولیده مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده. د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړه چغې مورې. د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې. لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولی ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولی ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهرو مورې یوه خاموشي شوه بیا د مورې جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده. یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې زړه مې په تا پسې سوری پرهرو مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده زړه مې په تا پسې په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده. بې ساه ولاړو مقسم دی د کعبې په طرف بیا خلقو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حده کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې. دا یو ځل بیا بې ساه ولاړو قسم دی د کعبې په طرف بیا خلقو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حده کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې. ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم. انامه یو څو کسانو ته له حده کوزولې مورې ستا په نازک بدن خاورې اچولې مورې. ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم. ستا ششمحل ستا نه بغیر کنډرو مورې ستا د یان تا پسې تمام ورځ اوترو مورې ستا د یان تا پسې تمام ورځ اوترو مورې. ډېره بس تاسو غوښتنه ومې کړه بس دا د ملګرو مې غوښتنه وه که نه د یان صاحب لکه ډېرو ملګرو به ویل چې بهی د مور په باره کې د یان صاحب چې کوم دی یو نظم جوړ کړي